پاکستان پر ډیورند کرښه نوې دروازه جوړه کړې ده. په دې اړه حکومت ولې چوپه خوله ناست دی؟ تازه څه پیښ شوي دي دلته له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د پاکستان حکومت په ډیورند کرښه نوې دروازه جوړه کړې ده چې د افغانانو غبرګونونه یې راپارولي دي. دا دروازه د دور بابا ولسوالۍ اړوند سیمه کې پر ډیورند کرښه جوړه شوې ده. په ټولنیزو رسنیو کې د یادې دروازې له عکسونو خپرېدو سره سم پرې افغانانو سختې نیوکې کړې دي او همداراز پر حکومت هم نیوکې کړې دي چې څنګه دروازه جوړیږي او حکومت پرې ناخبره دی. دغه دروازه د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په غرنۍ سیمه سسوبي کې جوړه سوې ده. ویل کېږي دا دروازه د دواړو خواو خلکو ترمنځ د تګ راتګ لپاره یوې ګوښې لاره وه. هغه مهال چې به تورخم وتړل شو، هم د سیمې خلکو به د تګ راتګ لپاره له همدې لارې ګټه اخیستله او د ځینو په وینا د یادې سیمو خلکو دا دروازه جوړول ښکاره سرغړونه ګڼي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دا دروازه دې ژر تر ژره بیرته لرې کړي. د دغه سیمې خلک وایي چې موږ ته دلته خپلوي لرو او پاکستان حکومت غواړي چې زموږ اړیکې پرې کړي. دا خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ولې په دې هر څه غلی دی. د سرحدي ځواکونو قماندان ایوب حسین خیل هم دغه دروازه د منلو خبرې کړې ده، خو هغه وایي چې دا دروازه په سسوبي کې پاکستاني لوري ته جوړه شوې ده او افغان خاورې ته یو قدم هم نه دی راوړاندې شوی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.